فارسیبانو د حیرت ګوتې په غاښ کړې چې حمید سخنسازي کړه په پښتو کې. لکه سر د پسه په اور غاښونه سپین کا، ما له هسې نن د غمه خندا راغله. که یار غواړي هومره ژاړه څو درځي عبدالحمیده، دا په دا چې دور مونده شي په دریاب نه په ناله کې. السلام علیکم. د پښتو ادب زده کوونکو ته سلامونه او احترامات. حمید بابا د پښتو ادبو کلاسیکی شاعر دی. د خوشحال بابا او رحمان بابا نه پس د دریم نوم راځي د پیر محمد کاکړ په هکله. هغه ویلي دي چې دریم شاعر د پښتو کلاسیک لوی شاعر عبدالحمید بابا دی. نو راځئ چې د هغه په هکله نن معلومات ترلاسه کړو. ستاسو ډېره مننه. د حمید بابا مکتب. ړومبنی عبدالحمید بابا کتاب لیکونکی प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद साहिल. دویم پیر محمد کاکړ حمید بابا ته ویلي دي موشیګاف. دریم حمید بابا اوسیدونکي وو ماشو گگر پیښور. څلورم حمید بابا پښتو ادب کې یاد شوی دی ماشوال. پنځم حمید بابا پښتو شاعرۍ کې شهرت لري موشیګاف. شپږم حمید بابا د پښتو سره په نورو ژبو عبور لرلو فارسی او عربی. وم حمید بابا د خوشحال بابا او رحمان نه پس ګڼلی شي دریم لوی شاعر. اتم حمید بابا د فارسی نه پښتو ته یو کتاب ژباړلی دی شرط الاسلام. لسم حمید بابا ګڼلی شي کلاسیکی شاعر. یولسم ماشوګګر کلی د پېښور نه سویل ته پروت دی اته میله. دولسم حمید بابا یو شاعر و نازک خیال. دیارلسم حمید بابا یوه مثنوي ژباړلې ده نیرنگ عشق. څوارلسم حمید بابا هم اثر ګڼلی شي خوشحال بابا او رحمان بابا. پنځلسم خط پر مخ د صنم راغی که سپوږمۍ شوه په هاله کې دا شعر دی حمید بابا. شپاړسم
د حمید بابا ټول عمر ښودلی شوی دی 15 نه 80 کالونه. ولسم د حمید بابا خپل نوم و عبدالحمید. اتلسم د حمید بابا د دیوان نوم دی در و مرجان. نولسم د حمید بابا د فارسی نه ژباړلې شرعة الاسلام موضوع ده مذهب. شلم د حمید بابا دیوان سمونه کړې ده سید انور الحق. یوشتم د حمید بابا مزار دی ماشوګګر کې. دویشتم د حمید بابا په شاعرۍ کې شعرونه دي د پند او نصیحت. دریشتم د ګل خان او جمال خان واقعه د مومندو په کلي کې شوې وه مسریزي. څلورویشتم د نادرو استعاراتو او تشبیهاتو د پاره شهرت لري حمید بابا. پنځهیشتم سپینې ګیرې زما عشق کوټه روپۍ کړو دا شعر دی حمید بابا. شپږیشتم سید انور الحق د حمید بابا د زیږون نیټه ښودلې ده 1015-1080 هجرۍ ترمنځ. اوویشتم عبدالحمید بابا یوه کیسه بیان کړې ده ګل خان او جمال خان. اتهیشتم فارسیبانو د حیرت ګوتې په غاښ کړې دا مصره ده حمید بابا. انویشتم میجر راوټي د حمید بابا د مرګ نیټه ښودلې ده 1145 هجري.